د اپل کمپنۍ په اړه جالب حقیقتونه. د ټکنالوژي په برخه کې اپل د نړۍ یو له مشهورو کمپنیو څخه ده چې مهم محصولات یې آیفون، آیپډ او نور دي. دلته در سره هغه جالب حقیقتونه شیر کوو چې تر اوسه به مو نه وي اورېدلي. اول، د 2012 کال په لومړیو 3 میاشتو کې اپل کمپنۍ دومره زیاتې پیسې لاسته راوړې که چیرې د هغه وخت ګوګل، فیسبوک او امازون شرکتونه عواید سره جمع شوي وای نو بیا هم د اپل شرکت عواید ترې زیات وو. دویم، د اپل په اپ سټور کې 80% داسې اپلیکیشنونه هم شته چې تر اوسه پورې یو ځل هم نه دي ډاونلوډ شوي. دریم، کله چې د آیفون موبایل نوې نسخه بازار ته وړاندې شي نو د جاپان یو شخص تر 6 میاشتو پورې هم په دې انتظار وي چې کله به نوبت را رسیږي تر څو آیفون موبایل واخلي. څلورم، اپل کمپیوټر ته نږدې سیګریټ څکلو سره د اپل کمپیوټر وارنټي یا د تضمین نیټه پای ته رسیږي. پنځم، د اپل شرکت بنسټ ایښودونکی سټیو جابز په 15 کلنۍ کې کروڑپتی شو. شپږم، اپل شرکت په هر ثانیه کې له $1.5 څخه زیات پیسې ګټي. اووم، اپل شرکت په ټوله نړۍ کې له 1,23,000 څخه زیات کارمندان لري. اتم، اپل شرکت په لومړیو کلونو کې له زیاتو مشکلاتو سره مخ و چې تر ټولو غټ مشکل یې د پیسو نشتون و. نهم، اپل شرکت 15% کارمندان د هندوستان له هیواد څخه دي. لسم، په 2012 میلادي کال کې د اپل شرکت 400 میلیونه آیفون موبایلونه وپلورل شول چې نوموړی کال د اپل شرکت لپاره تر ټولو غوره کال و.